تاسو له اس بي اس پختو سره یاست. سلامونه ستړي مشه. نن چهارشنبه د 2024 کال د اگست میاشتې 19 نیټه ده چې د زمري د میاشتې ل 28 نیټې سره برابرېږي او تاسو له اس بي اس پختو څخه د نن ورځې لاند خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې له ایران سره هیڅ خبرې نه دي روانې او نه هم د خبرو لپاره کومه غونډه یا نیټه ټاکل شوې ده. هغه دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې یو نقشه یې خپره کړې چې پکې هورمز تنګی د امریکا د خاورې په توګه خودل شوی دی. تر دې وړاندې د ډونالد ټرمپ زوم او استازي جیرد کوشنر ویلي و چې امریکا او ایران ډېر مثبت او فعال خبرې کوي، خو ولسمشر ټرمپ دا خبره رد کړه. په سیمه کې ترنګلتیا له هغه وروسته نور هم زیاته شوې ده چې متحده عربي اماراتو له ایران سره د سوداګرۍ د درولو اعلان وکړ. د استرالیا د فدرالي حکومت د روغتیا او معلولیت وزیر مارک بټلر له ایالتي حکومتونو غوښتي چې د ان ډي آی اس په قانون کې له هغو بدلونونو ملاتړ وکړي چې د سه شنبه په شپه د اگست پر 13مه د سنا مجلس لخوا تصویب شول. دا قانون به اوس بیرته ولسی جرګې ته ولېږدول شي چې تمه ده هلته هم د کارګر ګوند د اکثریت له امله تصویب شي. په دې قانون کې 3 تعدیلات شامل دي چې لدې ډلې د لوړ خطر لرونکو ګډونوالو لپاره د پلان د بدلون غوښتنې نوې لاره، د وړتیا د شرایطو په اړه نور جزئیات او هغو خدمت کوونکو لپاره نوې جزایی او مدني سزاوي دي چې غیر قانوني کمیشن یا امتیازات وړاندې کوي یا ورکوي. ښاغلي بټلر ویلي د دغه بدلونونو د عملي کولو لپاره به د ایالتي حکومتونو همکاري اړینه وي. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا له 15,000 څخه ډېرې پیښې تر اوسه تایید شوې دي چې نږدې نیمایي اخته کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له مې میاشتې راهیسې د ایبولا 15,021 پیښې ثبت شوې دي او 2328 کسان مړه شوي چې له امله یې د دې ناروغۍ د مړینې کچه له 40% څخه هم لوړ شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د ایبولا خپرېدل لا هم د نړۍ د روغتیا لپاره بیړنی حالت دی او خبرداري ورکوي چې د اخته کسانو اصلي شمیر ښایي تر دې هم ډیر لوړ وي. یو فلسطینی الاصل امریکایي سړی خپل کور ته په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې ستون شوی چې اوس د اسرایلی میشتو لخوا تر محاصرې لاندې ده. لوی ریډي د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کړې چې پر اسرائیلی چارواکو نور فشار راوړي څو هغه اسرائیلی میشت کسان له سیمې وباسي چې له یوې اونۍ ډیر وخت کېږي چې د قصره کله یې محاصره کړی دی. د دې محاصرې له امله په اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک هکای هم اندېښنه څرګنده کړې او غندنه یې کړې ده او راپورونه ښیي چې واشنگټن خپل اندېښنې په مستقیم ډول د اسرائیلو حکومت ته رسولې دي. ښاغلی ریډي وایي ویره لري چې ښایي د تل لپاره خپل کور له لاسه ورکړي. د پاکستان سترې محکمې امر کړی ترڅو د دغه هیواد پخوانی لومړی وزیر عمران خان د روغتیايي معایناتو لپاره روغتون ته انتقال شي. دا پریکړه د هغه د مدافع وکیلانو لخوا د نوموړي د ناوړه روغتیايي وضعیت په اړه د اندېښنو له څرګندولو وروسته شوې ده. عمران خان له 2023 کال راهیسې په زندان کې دی. هغه او میرمن یې د فساد په یو قضیه کې د 12 کلونو بند سزا تیروي. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. اس پی اس پختو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.